سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. دا ویډیو د هغه ښځو په باره کې ده. هغه ښځو ته یو نصیحت غوندې هم کوو چې هغوی د وجې کور رانیږي، هغه ښه ښځې نه وي. دې ویډیو کې تاسو سره د داسې ښځو 10 نشانې شریکوم. تاسو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې کومې ښځې بدې وي، یعنې ښه ښځې نه وي. د هغوی دغه معلومات، دغه پټ رازونه تاسو ته درکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، د ټولو نه اول چې کومه ښځه ښه نه وي، خرابه وي، هغه به د خاوند فرمان برداره نه وي. یعنې خاوند سره به هر وخت لانجې کوي، جنګونه به ورسره کوي. دویم به د هغې د عادت وي چې ژبه به یې لکه د قینچۍ غوندې چلیږي. دریم عادت دا چې د پردو سړو په وړاندې به د ویښتانو نمایش کوي، ویښتانو کې به ګوتې وښي. څلورم عادت یې دا چې خپل ځان به په ټول خاندان کې د ټولو نه زیات عقلمنده ګڼي. یعنې فکر به کوي چې زه ډېره زیاته عقلمنده یم، نور خلک به ورته کم عقل ښکاري. داسې ښځه هم ښه نه وي، یعنې خرابه ښځه وي. او پنځم دا چې کله یو چا سره خبرې کوي، د هېچ چا خبرې به نه اوري. کوشش به کوي چې خپلې خبرې په خلکو باندې ومني او خپل ځان به ورته ډېر زیات هوښیار ښکاري. او شپږم هغه ښځه چې هغه د خاوند په موجودګۍ کې هم خوب کوي، یعنې خاوند نه مخکې ویده کېږي او هر وخت ځان ستړی ستړی حسابوي او خاوند ته توجه نه ورکوي. اووم قسم دا چې هغه کله خبرې کوي چغې به وهي. دغسې ښځه هم ښه نه وي، داسې ښځه هم پوهول پکار دي. اتم نمبر دا چې د پردو سړو په وړاندې هغوی ته د خپل جسم ښودلو دپاره به بیخي نری کپړې، نری جامې اچوي. نهم نمبر دا چې د ډېرو خلکو په منځ کې به، یعنې د خپلو خپلوانو په منځ کې به د خپل خاوند بې عزتي کوي، یعنې خپل خاوند پسې به بد رد وایي، د هغه به غیبت کوي. او لسم نمبر دا چې کله هم دا خپل خاوند سره خبرې کوي، نو د خاوند خبرو باندې به خپل ځان ته ترجیح ورکوي او خاوند به ورته بیخي کم عقل غوندې ښکاري. 11 نمبر او اخري دا چې د بازارونو به ډېر زیاتې چکرې لګوي او د دوکاندارانو نه ستر پردې هم نه کوي. درنو دوستانو، غوښتل مو چې د دې معلوماتو تفصیل تاسو سره شریک کړم. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي.